مشهوره واقعه د تبلیغ ولا ملګری اکثر بیانوي ټول امت مسلمه د یو بل ورونه دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې دی لکه یو وجود بل حدیث کې راځي لکه یو آبادی یشد بعضه بعضا چې دی آبادی بعضو لره کلکه کړي د خخت یو بل کې نوتی دا ګوټونه یو بل نیولې دي دا آبادی مضبوطه ولاړه النبي صلى الله عليه وسلم فرمایي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې ایمان والو مؤمنانو مسلمانانو مثال د یو بل سره په مینه کولو کې په یو بل باندې رحم کولو کې او په یو بل باندې شفقت کولو کې داسې دی لکه یو وجود نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اشتكى منه عضو چې په دې وجود کې کله په یو اندام تکلیف راغی الله مکه دا نوک دماغ شو وتلو نو څه چل کیږي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى دا ټول بدن د یو نوک سره غم راضی کوي او په دې ټول بدن باندې تبرایش او بی خوبی پیراشي خوب نه ورځي وای ګوته می درد کوي خوب خراب شي ها سو پورش دا آرام گولې نه چوری کنه یا انجکشن نه ولې بس خوب نه ورځي د دې یو نوک دلاس دا ټول بدن پریشان او دغه رنګ تبرایش موجود باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو مثال د قشان د یو وجود دی د یو بل په خوشحالي به خوشحاليږي د یو بل په خفګان باندې خفکیږي به تکلیف او درد به محسوس کوي تاسو زړه کې به هم دردي وي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم واقعات چې په دې باب کې وره حیران به پاتې شي مشهور واقعه د تبلیغ ولا ملګری اکثر بیانوي دا صدقې والا چې د گاونډیانو به څومره خیال ساتلو چې یو د چيلي سر په څو کورونو وګرځیدل په لسو کورونو سبحان الله دومره به یو بل سره مینه کول چیرې د دک د بچو ته ضرورت دی به ځان لپوخ او هغه غبل کړلېږي هغه بل کړ اخر ما غبل اولنی لبیا راځي سبحان الله دومره به یو بل سره مینه کول دا تعلیم ورله زما او ستا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دا جذبه ورته په وړ کې اچولې نبی صلی الله علیه وسلم خپل دا جذبه وا خپل بیبیانو ته فرمایل وی پدې کله چې تاسو اذا طبختم المرقه فاكثروا فيها الماء چې کله تاسو په کور کې ترکاری په خوي وب په کې لګړې راچوي زمو ستانه نبی دا نه دی ویل مال سره کړي په خوي دا زمو ستانه نبی دی د گاونډیانو د لاس وب په کې ډېر واچو چې وب په کې ډېر واچي ترکاری مضبوطه راځي که کمزوري راځي زمو ستانه نبی کمزوري ترکاری خوري ولی بیبیانو ته وي د خوښه گاونډیانو دي چې دوی له څه کاسه ما سپکی دغه کې زما خیال ډېر مساتای د گاونډیانو خیال ساتي وب په کې لګړې راچوي زمون خوروا دي کمزوري وي نری دی وي خو چې د گاونډي را سره گزاره کوي دا زما استاد نبی دی سبحان الله